سلامونه یو ځل بیا ټولو دوستانو ته 1200 نفر دي ټول ستړي مه شئ په خیر راغلی خدای مو رابله نن را سره خوشبختانه ښاغلی رحمت الله نوروز صاحب میلمه دی په خپرونه کې او دا مو د وخت تقاضا وګڼله چې باید په دغه مهم وخت کې دی راولو د سره خبرې وکړو خوشبختي دا ده چې پرون لومړی ځل اوسې ما استاد خبرې وکړلې او په ډېر ورین تندیز ما دعوت ومنه دې لپاره ډېره مننه کوم کور ودان او یادونه کوم چې په دې برخه کې هارون صافي صاحب کاملا ډیره مرسته وکړله د زمینه هغه برابره کړله ډیره مننه کومه په دې وروستیو کې په خیریه بنسټونو باندې نیوکې زیاتې دي خبرې دي تشویشونه دي او اندېښنې دي زه غواړم چې هغه د ښاغلي نوروز صاحب په مخ کې کېږدم او دی ځواب ووایي یو خو دا ده چې افواهات دي سرې چوکوازي دي زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم زه وایم چې بحث کوو خبره کوو ټول باید په منطق او استدلال وي او ځینو ثبوتونو سره باید ځینې شیونه وړاندې سي که چا سره ځینې وخت سوء تفاهم سوی نو هغه هم خیر دی مخې ته به یې کېږدو بس جواب به استاد ورکړي چې څه صحیح دي څه غلط دي نو کوشش مې همدا ده چې دلته زه د ژورنالیزم ټول هغه اصول په نظر کې ونیسم نه غواړم چې د استاد خبرو کې ډېر زیات مداخله وکړم زه چې کومې پوښتنې لرم تاسې کومې پوښتنې را سره شریکې کړي دي ټول دلته ورته مخې ته ږدم دی به ځواب وکړي زما هیله همداسې خپرونه له پیله تر پایه واورئ وروسته قضاوت وکړئ چې څه صحیح دي څه غلط دي نو استاد په خیر راغلی ستړي مه شئ پهلې له همدې کوو چې ستاسې په سوشل میډیا باندې چې زما نوم اورېدلی دی رحمت الله نوروز دی همدا د اصلي نوم دی که نه اصلي نوم بل څه ده دا فقط د سوشل میډیا لپاره ده مهرباني وکړئ او د تعلیم په اړه هم راته وایي چې تعلیم تر کومې کچې ده او کوم وخت کې خلاص شوی دی یعنې پای ټکی مو ورته ایښی جزاک الله خیره زه به هم د دوستانو ته ستا باره کې معلومات ورکړم زه پرون خبر شوم چې اظهار الله ورور چې دی حافظ د قرآن دی الحمدلله او دا ماته ډېر جالبه وه موږ ډېر قدرونه لرو لیکن پټ دي دا قدرونه باید خلکو ته معلوم کړو او زه په دې واقعا ډېر خوشحاله شوم او په همدې یو ملګري ډېر خفه کړم هغه داسې و چې زموږ یو ملګري په دوبۍ کې یو کافي شاپ جوړ کړی دی او ماشاءالله هغه حافظ د قرآن دی او ډېر دینداره ځوان دی نو ما هغه ته یو ویډیو ډکوله مې چې خلک ستا دوکان ته راشي مې قاري صاحب دوکان وکړی قاري پکې مو وایي خلک قاریان نن سبا نفرت کوي یعنی یو دفعه نه خوښوي دومره دې موضوع خفه کړم چې مې زموږ جامع کوم ځای کې راغلی چا چې قرآن زړه کې دی هغه وایي چې قاري پکې مه وایه او ویډیو دوباره به من ریکارډ کړه همدغه قاري صاحب و چې زه تشویق کړم چې راشم دغه د خیریه بنسټونو کوم سوالات دا جواب کړم مثلا په قاریانو کوم سوال هغه جواب کما تاسو پر د خلکو ذهنونه کې دا کوم پوښتنه دا جواب شي دغه مشکل حل شي ځکه پرون شپه موږ باندې خبرې وکړې چې زموږ نیکونو به اتفاقي کړي خیر سلیدلی زموږ پلرونو کړي خیر سلیدلی او که دا سلسله موږ جاري وساتو والله موږ هم خیر نه ګورو زما نیت دی چې زه حسیب ځواک سره هم خبرې وکړم لایف ورسره راشم صحیح د اختلاف د نظر به لرو لیکن په اخر معمول ده دا ډېر ټوله دنیا کې ډېر معمول خبره ده بالکل یعنی زه باید دې ته پای ټکی کېږدو دا باید حتما له منځه لاړ شي انشاءالله راځو نوم ته مې زما رحمت الله نوروز خپل نوم دی نوروز زموږ فامیلي نوم دی دا به ښه و چې ما یو قلم نوم ایښی وی ځان ته په میډیا ته خو نه مې دی کړی دا کار او دا زما خپل نوم دی تحصیلات مې 12 مې افغانستان کې لوستی دی بیا ډپلومه مې په جکس کې پاکستان کې کړې ده په آی ټي کې لیسانس په مالیزیا کې مې کړی دی او ماسټري مې هم مالیزیا کړې ده دویم ماسټري مې جرمني کې اپلای وکړه خو بیا راته منطقي تمام نه شوه نو انشاءالله که چېرته وخت پیدا شو پی ایچ ډي ته مې نیت دی په اقتصاد کې اسلامي اقتصاد کې او که وخت پیدا نه شو نو لګیا به وي خو دا هم ته چې ما د خپل ډیګري نه 2 روپۍ ګټه هم ده اغوستې او زه په دې فکر یم چې خلک باید فقط ډیګري ته ماتل کېنني او نور څه په جامعه کې ځان سره وکړي تر څو پورې کامیابه شي یعنې ډیګري فقط د روابطو یو لار دپاره ښه ده نور عام ډول ډېر ګټه نه رسوي او ډېره مننه ژوندی اوسېږي او د قمر بنسټ جوړېدو باندې خبره کوو چې قمر بنسټ کله جوړ څه او تاسې کاروبار ته مخه کله وکړله دقیق دغه وخت او کال هم معلوم سي ځکه ډېر خلکو سره پوښتنې دا دي ځینې خلک وایي 2018 ځینې خلک یې مخکې ګڼي ځینې خلک یې وروسته راوروسته ګڼي 15 کاله مخکې ګڼي زه غواړم چې په ده باندې چې مفصل معلومات ورکړئ چې تاسې تجارت ته کله مخه وکړله او قمر بنسټ کله جوړ څه د ځینې خلک خوا ته وایي چې دا زما پیدایش نه مخکې جوړ شوی دی نو دا به ډېر سخته وي چې د ټولو جوابونه ورکړو خو زه به حقیقت بیان کړم چې حقیقت څه شی دی بلې زه غواړم همده لپاره برنامه مې جوړه کړې چې باید حقیقت ووایو جزاک الله خیره زه چې کله 14 کلن وم زما چې اولین کاروبار ته ووایم ما یو پی سی او جوړه کړې وه یو عادي خبره ده هغه نه بعد زه په امتحان کې مې کار کوم کال و استاد وبښئ دا په 2010 کال کې 2010 کال کې
په 11 کال کې په نوم د نوروز کارپوریشن ما یو سیستم جوړ کړی و چې ډیویډیانې مې ریکارډولې مایکروسافټ او وینډوز او اولیه پروګرامونه مې درسونه ورکول چې هغه اوس هم اسلام پلازا کې خرڅېږي او خلک یې استفاده کوي. نو دغه پی سی او او دغه زما اولین کاروبار چې کوم ځای نه ما شروع کړی و. بدون د شک بیا زه په 2012 کال کې تقریبا د پاکستان کې چې کله یو کال مې درس وویلې بیرته راغلم. نو بیا 2012 کال په اخره کې زه مالیزیا ته راړم. په مالیزیا کې پانتون کې مې یو کال د مخکې یو کال مې مالیزیا کې تیر کو. په مختلف وظایف مې کول، هر یو شی چې لاس راته کوم ځکه زما اصول دا و چې زه باید نو پلار نه پیسې وانخلم. زه په سکالرشپ نه وم تللی، شخصي پیسو باندې تللی وم. زما بدون شک خاله او ماما او خاله مې ټول د هغه ځای نه وو. هغوی د سټیزنشپ لري، کاروبارونه لري. نو هغوی غټ همکاري دې بخش کوله. خو ما غوښتل چې زه خودکفا شم ځکه زه خبر وم چې افغانستان کې ما څه کول. نو غوښتل مې چې هلته هم یو خودکفایي وکړم. نو بیا الحمدلله هلته ما بزنس کنسلټنسي جوړه کړه. په پانتون کې په مارکیټینګ بخش کې مې کار وکړو. همدا دلیل و که تاسو متوجه شئ زه کشمیر تللی یم، قطر ته تللی یم، په هغو کلونو کې همداسې نور ملکونو تللی یم. زه اصل کې هغوی لیږلم، نو مارکیټینګ ته لیږلم. بیا هغه نه بعد یو ټراول ایجنسي مې جوړه کړه، یو وړوکی رسټورانټ مې و. نو بیا مې په سټاک دا په مالیزیا کې بیا مې په سټاک کې لوبه کوله. الحمدلله سټاک کې زه ډېر خوشحاله وم. اوس هم په سټاک مارکیټ کې لګیا یم او پکې کار کوم او الحمدلله چې شاته باندې کول کرا زما سټاک ورکوي. نو زه په هغه باندې خوشحاله یم. او دا یو اورال بیا چې کله زه په مالیزیا کې وم هلته هم دعوت هم کو، خیریه کارونه هم کول. موږ خیریه بخشونه فقط دا و چې کوم خلک چې سړک باندې پراته وو د هغوی ته هم ډوډۍ ورکوله. دویم چې کوم خلک بندیان وو، البته د مالیزیا دا قانون و چې څوک بندي وو تر څو پورې چاته ټکټ نه و اخیستی هغه نه شو تللی خپل ملک ته. یو کال و بندیخانه باندې تېر شوی و خو هغه بیا هم بندي وو، ټکټ به یې خپله اخیستو. نو بیا موږ پیسې ټولې هغوی ته هم ټکټ اخیستو. بیا زه کله افغانستان ته راغلم دا واضح خبره خلک چې راغلم زه اکسیډنټ یو مالیزیان چې بایسکل باندې تلل سعودي ته، زه د هغوی ترجمان په حیث تلویزیون ته لاړم. بیا ما ته ته څه شی کوې؟ ملې زه چون وخت کې زموږ کور ګلبار سنټر کې و. نو دوی ګلبار سنټر کې زه نږدې وم. اصل ترجمان یو بل ځوان و، هغه انجینر صاحب اسمت و چې کوم د بایسکلو فدراسیون کې کار کو. نو چون هغه ځینې واوره ډېره شوې وه هغه به ناوخته وي ته نږدې یې د تلویزیون ته. هغه وخت کې د ښه نومي تلویزیون و چې د هغه و په ما نه نوم هېرېږي دا په افغانستان کې و. اوس داسې ښه نومي د ما نوم هېرېږي دا نشته له منځه تللی، قسم له منځه تللی. ټول یو خو پښتو په نامه یو تلویزیون له منځه لاړه، وطن په نامه یو تلویزیون له منځه لاړه، د دوستم تلویزیون و، د دوستم تلویزیون هغه تلویزیون و. نو بیا ځان ته لاړم. هغوی ویل ته څه شی کوې؟ زه خو مالیزیا کې متعلم یم، دعوت کوم، دونه خلکو ما سره اسلام قبول کړی دی، دغه مې کارونه دي. وایي ته سبا ته ولې نه راځې؟ نو دغه دعوت کلمه افغانستان کې خلکو ته جالبه وه. نو په همدې دلیل 15 نو تلویزیون مېلمه کړم او دا تقریبا 2018 کال دی. دا 2018 او یا 14 کال دی، فکر کوم 14 کال دی. نو په دې جریان کې زه خلکو په بازار کې درولم چې کله زه افغانستان کې وم. هغه ویل چې ورور زه په اسلام باور نه لرم، په خدای باور نه لرم، زه لمونځ نه کوم. په میډیا کې خلکو کې نه ولم چې زه لمونځ نه کوم، په خدای باور نه لرم. د افغانستان د افغانستان کې موږ په دې پوه شو چې دا موضوع ډېره غټه ده او د حل لاره پکار ده. نو زه عدلي وزارت ته لاړم، ماته یو جواز راکړئ چې اسلامي څېړنې مرکز جوړ کړم. دا 2018 کال موضوع ده. په دې کې بیا هغوی جواز اسلامي راته رانکړو، قمر انسټیټیوټ او اجتماعي جواز راته راکړو، اسلامي او اجتماعي څېړنې جواز راته راکړو. او بیا د ده دفتر اول کې چون دفتر باید موږ یو اتاق ورته یو ځای ورته په داوزي مارکیټ کې نیولی و. هغه نه بعد ضرورت نشي موږ خپل کور ته مېمانخانې ته انتقال کړو. هغه باید مور ته مې غټ قناعت ورکړی وای. زه وخت کې ډېر وړوکی وم، فکر کوم 21 په هغه وخت کې. نو په دې مېمانخانه کې چې کوم سیستم موږ جوړ کړی و، میز چوکۍ برابر کړل، یو اتاق و هغه هم استاد ته ورکړی و. او جالبه ده چې ما نه پوښتنه وکړه چې موږ 100 افغانۍ غواړو چې بودیجه ولرو، چې شین چای دپاره موږ سره بودیجه نشته دی. ځکه د هغه استاد معاش چې و زه وم، ریاض احمد صافی و، شمس ساحل و، همداسې موږ سره نورونه و چې موږ چا 100 چا $50 هره میاشت ورکول چې د استاد معاش ورکوو. بدون شک هغه اولیه انویسټمنټ ما کړی و، میز او چوکۍ او کمپیوټر او ما وړوکی ورور ته ویډیو طریقه ښودلې وه. استاد سره استاد شمس اول کې بل استاد بیا استاد شمس رحمان و چې هغه موږ ټرین کړو څنګه خلک دعوت ورکړي. خو کوم فامیلي خیریه کار چې موږ کوو هغه بیا موږ تا سره کوو.
نو ما به پیسې خیریه بنسټ سره اتا خیریه بنسټ سره کو او چې کوم د ساګانو موضوع وا بیا هغه موږ المنصور سره کو. المنصور یو وخت په ننګرهار کې وو، هغوی ساګانې جوړولې. نو خیریه کار هم د دوی په تور باندې کو چې فامیلي چیراتلات من صدقات او غرضی. خو بیا په هغه وخت کې زه همکاري مې کوله المؤسسات سره. مثلا بعضې مشورې مو ته ورکول، تاسو به شارټ کوټ جوړ کړئ. جواد صاحب و هغه وخت کې کوم ماشاءالله هغه ټول مشران اوس هم شته دی، نو دوی ته ما د خیریه مشورې ورکولې چې تاسو باید دا سیستم د ځکه مالته لیدلي وو، مالیزیا کې مې لیدلي وو چې الخادم یا MRM یا ملیشن مرسي میشن دوی څنګه کارونه کول په شمول د اسلامیک ریلیف. ما غوښتل چې همغه موډل افغانستان ته راشي، نه فقط چې دا وړ کارونه وشي. په دې جریان کې موږ اسلامیک سنټر چې جوړ کو، کال سنټر هم جوړ کو، خلکو زنګونه وهل، زرهاو پوښتنې هم جوابولې. خصوصا خویندو ته دا ډېر کومک یې کو چې خویندې کوم مشکل کې حیا نه چاته ویلی نه شو، نو هغوی زنګونه وهل او پوښتنې کولې. بیا موږ ته ډېر خیریه پوښتنې راتلې چې موږ غواړو مثلا موږ یتیمان یو، کومک پکار دی. نو موږ څه ناڅه کومکونه خپل د دعوتي سنټر نه شروع کړل، خو بیا هلته استخباراتو خطراتو هغوی ویل تاسو موږ د دې جواز نه درکړی او تاسو ول دا کار کوئ. موږ داسې کار کوو، راځئ او کار وکړو. موږ به خیریه بنیاد جوړ کړو فقط دې دپاره چې دا کوم فامیل نه دوستان موږ خپل کومکونه کوو د دې ادرس نه به وکړو. یعنې الله شاید د هرګز پلان نه و چې موږ دا بنیاد غټ کړو یا نور شیان وکړو. خو بیا موږ خیریه بنیاد جوړ کړو په نوم د قمر فاونډیشن او قمر انسټیټیوټ زموږ انسټیټیوټ څانګه وه. خو په دې جریان کې زه متوجه شوم چې افغانستان کې نور اسلامي ارګانونه کار نه کوي. مثلا ونم ماشوا، اسلامیک ریلیف شو، اسلامیک ریلیف کار کوي، HCI شو، پنی اپیل شو، دا یوم کار نه کول. او په هغه ټایم کې چې ما ریسرچ کړی وو د کال $1 بلین پاکستان ته تلې، د خیریه پیسې تلې. نو موږ ولې که یو ارګان موږ جوړ کړو، صحیح سټرکچر پالیسیانو ته جوړ کړو، نو دکې مشکل چیرته دی که موږ دا جوړ کړو او خلک دلته کار وکړي. هدف هم دا نه و چې موږ عام خلکو نه پیسې راټولې کړو، هدف ډېر دا و چې څنګه اسلامي ارګانونه افغانستان ته راوړو. بیا چې کله چون زه خو الحمدلله د ذاکر نایک په ترو یا دعوت په ترو ما ډېر اسلامي ارګانونه او خلک پېژندل چې هغوی سره تماس ونیو په لندن کې. زه خواته کې ناصر مخیل ورو افغانستان کې تاسو امکانات نه لرئ، امکانات د بانکي نه لرئ. خبرې کومه که دا خبرې شارټ کټ هم راسي که نه، لږ زر زر راسي وخت به هغه به نو کړي راسره. زه به لانګ سټوري شارټ کړم. نو بیا د هغوی ضرورتونه چې کوم موږ ته برابر کړل، ضرورت دا و تاسو باید خارج کې هم یو رجسټریشن ولرئ. بیا هم جرمني کې رجسټر کو، خو جرمني د افغانستان نمایندګي نه مني، ته به هلته جدا سیستم جوړوې. موږ بیا جدا سیستم هلته جوړ کو. بیا ځکه جرمني نه لندن ته لاړم، بیا زه لندن ته چې لاړم نو په هغه وخت کې نظام په افغانستان کې بدل شوی. دا قصه ځکه اوږده کوم چې خلک پوه شي پې. نو چې نظام بدل شوی و، هیڅ یو بانک راضي نه و چې تا ته اکاونټ درکړي، ته افغانستان ته پیسې ولېږي. نو الله دې زموږ ورونو ته چې د افغان ټرست په نوم د هغوی فاونډیشن و، هغوی د اجر ورکړي. ورور ویل موږ چې دی زموږ د کال بودیجه $10,000 نه ده، ولې نه زموږ د خیریه بنسټ نوم بدل کا، اکاونټونو نومونه بدل کا، همدا استفاده کا چې ستا کار ونه درېږي. ځکه جرمني کې پیسې بندې وي، افغانستان ته لیږل کېدلې نه. نو بیا دوی ته اجر ورکړي، موږ هغه چیرټ ټکو ورکړه، پالیسیان هم ورته بدل کړل، د هغوی پروژې هم ټول سپورټ کوو، لیکن هغه چیریټي موږ ټکو ورکړه. ځکه خلک اوس تشویش دا په کم کال کې شروع شوی دی، دا میرویس څوک دی، فلانکې څوک دی. نو هغه هم دا خلک و چې موږ سره دا همکاري وکړه، ځکه چې موږ په 2023 کال کې فیصله وکړه جرمني نه باید موږ UK ته راشو. نو دغه یو شارټ قصه ده. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. استاد تاسې د جرمني پاسپورت هم درلوده یو وخت کې؟ جرمني پاسپورت نه لرم. نه تا نه درلوده؟ نه. اوکې، ډېره مننه. قمر بنسټ دا به البته اپلای مو ته کړې وه، دا به ورته ووایم. ما سره څه معلومات وه داسې و چې استاد د جرمني پاسپورت درلوده، دلته یو موټر هم درلوده، او بیا د وخت په تېرېدو سره دواړه ترې واخیستل سوه. دا چې اصلي قضیه څه وه زه نه پوهېږم، خو دا داسې و چې ما سره ثبوت نه و، خو اما تاسو یو نږدې ملګري ما ته ویلي ول. نه جرمني پاسپورت ما هرګز نه درلود. ما ورته اپلای کړی وه، ځکه ما B1 او ټول شیان تکمیل کړي وو، لیکن ما په جرمني کې هغه وخت نه و تېر کړی. ما ته 6 میاشتې تېرې کړه، بیا درکوو. هغه ایمیل اوس هم راسره شته دی او متاسفانه 6 میاشتې جرمني کې نشم تېرولی، چې شاته هم زه ورته اوس ضرورت هم نه لرم. انګلستان ته په کوم کال راغلی وبخئ؟ انګلستان ته زه په 2019 کال کې تللی وم، خو تلم او راتلم انګلستان. زه اصلي موضوع باندې تشروع کې د باندې خبره کوم. زه غواړم چې دغه وخت کې د پوښتنه را پیدا کېږي، باید زه پوښتنه وکړم. د انګلستان په اړه موږ خبرونه داسې اورېدلي ول چې ښاغلي نوروز هلته دنده کړې وه
رستورانټ کې دنده کړې وه، دا خلکو ډېر په سوشل میډیا باندې بحث ورباندې کړی. تاسو فکر کوم ځای کې ویلي ول دا قصه څه ده؟ دا ما خپله لیکلي دي. دا خلک اوس داخلي معلومات لرم چې ما په خپله میډیا کې لیکلي دا ولې داخلي معلوماتو ته وایي. دا زما لینکډین پروفایل کې مې خپله لیکلي. دا مې څنګه ولیکل چې داسې خو نومېږي، ما نوم یې دا د انویډیا سی او، د انویډیا سی او یو وخت کې ډش واشر و، متوجه؟ نو هغه په لینکډین کې لیکلي وو چې زه ډش واشر وم. نو زه چې کله مالیزیا کې وم په اول 3 میاشتو کې زه په رستورانټ کې ما کار کوم. نو ما هم په خپل لینکډین کې ولیکل چې په 2000 اول چې راغلم په اول څو وخت دپاره زما اوس دا به جدا لایف دی چې ولې ما مختلف کارونه کړي دي، ولې فقط 3 میاشتې هر کار کړی، 3 میاشتې ما ډېر کم کار نه کړی دی، او جدا فلسفه ده. لیکن ما افتخارانه په خپله ولیکل چې زه کوم وخت تقریبا 20 کلن وم، نو دا کار مې کړی او ځکه مې هلته ولیکل. دا په لندن کې نو دا غلط معلومات. سمه ده، ډېره مننه. یو د قمر بنسټ جوړېدو کال 2013 راځي نو ښایي د بنسټ استاد ولې تاسو سره کار کوو یا همکاري مو درلودله؟ ضرورت څه و چې تاسو خپل جوړ کړه؟ آیا دا اوس تاسو کوم بل فکر درلوده که نه پوه سوئ چې یو څه ګټه تاسو ته هم در رسیږي؟ ما مخکې ذکر وکړو چې ما الموساد سره زه همکاري کوله، المنصور سره مې کوله، اتا سره مالي کومک کو، لیکن زما ټول هدف دا و چې څنګه خارجي اسلامي ارګانونه افغانستان ته راوړو او د هر یو بنسټ ته ما مشوره هم ورکوله تاسو دا کار وکوئ. مثلا الموساد ته ما مشوره کړې وه چې تاسو باید یو شارټ کوډ جوړ کړئ، ملي کوډ جوړ کړئ. هغه ما ورته یو کال صبر وکړو، جوړ نه کړو. ما پې 6.5 کاله کار وکړو، بیا مې جوړ کړو. نو متاسفانه چې کوم امیدونه پلانونه افغانستان دپاره زما وو هغه د دوی په ترونه کېدل. حتی چې یو وخت کې موږ ته څاګان راتلې، موږ به الموساد هغه ته ورکولې، المنصور ته ورکولې، خلک ته مې هغوی ته لاړ شئ. ځکه موږ خاص فوکس دا و چې غیر افغاني ارګانونه افغانستان ته راوړو. کوم چې افتخارانه ویلی شم د کال 40 میلیون ډالر هغوی اوس افغانستان کې مصرفوي او افغانستان ته راغلي دي. دا زموږ هدف و او ټولې بنیادي کارونه وکړو. ټولې کمپنیانې چې ستاسې دي څو دانې دي، کومې دي او چیرته دي؟ البته ښه پوښتنه ده. ټول ارګانونه او کمپنیانې چې ورته یم ټوټل به 8 دي. چیرته دي؟ کوم ځای کې دي؟ افغانستان، انګلستان، مالیزیا، هند؟ ښه پوښتنه ده. بعضې چې دي یو کمپنۍ لاندې دي. مثال به درکړم، زه په ټولو کې مثلا قمري صاحب ومه چې زه مشرک ومه. دویم زمونږ اګریکلچر پروجیکټ یو جدا کمپنۍ ده چې د قمر لاندې ده، هغه صاحب ومه. دریم چې دی یولرنا لرنینګ سنټر دی. څلورم reap.com دی چې اوس هم لانچ کو. بل کاروا دی، بل کلاس دی. کلاس یو تعلیمي سیستم مې جوړ کړی دی چې AI باندې به زموږ خورګانې درس وایي، مکمل مکتب به ورته AI استازي او درس به ورته وایي. دا نن مې الفلاح پوهنتون ننګرهار سره میټینګ و، تشریح مې کړو چې څنګه دوی دا تطبیق کولی شي خپل پوهنتون کې او خپل پوهنتون نور هم ورته وده ورکړي. بل کور اپلیکیشن دی چې تاسو یې افغانستان کې ګورئ چې خلک یې پراپرټیان استفاده کوي، او پرون مې چک کړو چې الحمدلله 15,000 کسان استفاده کوي د کور ورکړلو لپاره. همدا دي البته همدا دي. په اروپا کې چې کوم کورونه داسې پکې راورکوئ؟ هغه یو وخت کې چې کله زه په لندن کې وم، هغه بزنس ما کورونه پکې رانیولي وو، بېرته مې په Airbnb او booking.com باندې ورکول. هغه چې زه دوبۍ ته راغلم پرې مې ښودل. اوس نشته؟ اوکې، ډېره مننه. راځو قمر بنسټ باندې خبره کوو. ما غوښتل چې دا عمومي معلومات خلک واوري استاد، همدې خاطر ما ول پرې چې استاد مکمل معلومات ورکړي، بیا به سړی پوښتنې وکړي. قمر بنسټ 2013-2015 کال شاوخوا 2 کاله 8 کاله راځي تقریبا چې جوړ شوی دی. اما په افغانستان کې د قمر بنسټ په نامه باندې ډېر څه شته ده چې زه غواړم بحث ورباندې وکړم، خبرې ورباندې وکړم. خو پیل کې په دې باندې خبره هم کوم چې په کابل کې یا د افغانستان په نورو برخو کې د ستاسې مکتبونه څو دانې دي؟ کوم دي مکتبونه د ماشومانو لپاره؟ د مکتبونه د یقین په نوم دي او هغه 15 دي په لغمان کې، قندهار کې، پروان کې، کابل کې او ننګرهار کې. 15 مکتبونه دي. او ځمکې چې دي د قمر بنسټ په نامه باندې ننګرهار کې، لغمان کې؟ په کابل کې یتیمخانه ده او په ننګرهار کې 15 جریبه ده او په لغمان کې 800 جریبه ده. هغه 400 موږ اوسه پورې خړوبه کړې ده، 400 نیولې، په کې 100 ده. او زه لا اوس هم عدلي وزارت سره بحث باندې یم. موږ خپلې پیسې نه لرو، که چېرته موږ ته اجازه راکړي خلکو پیسې راوړو او په شراکت باندې سره مخکې لاړ شو، نو ځکه هم دا ډېر ځای نیولی چې شاوخوا ځای نور خلک ونه نیسي. او هغه دپاره زه 15 کلن پلان لرم. صحیح. په ننګرهار کې 15 جریبه ځمکه او په لغمان کې 800 جریبه ځمکه. دا د قمر بنسټ مالکیت دی که نه
هغه څه ورته وایي چې په اجاره یې اخیستې نه دا موږ د دولت نه غوښتي د قمر بنسټ نوم لاندې عدلي وزارت موږ سره ډېر همکاري کړې ده ځمکې موږ ته راکړي البته ډېر په ارزانه قیمت باندې رئیس د کانال ته لاجر ورکړي چې دوی وایي چې یو کار موږ یو تجار ته ورکوو ولې خیریه ارګان ته نه ورکوو چې خیر یې بېرته خلکو ته ورسېږي او البته ډېر نور پروپوزل یې هم موږ ته راکړي تجارتي ځمکې یې پروپوز کړي دي باغونه یې پروپوز کړي دي مارکیټونه یې پروپوز کړي چې قمر بنسټ موږ دومره امکانات نه لرو نو دې دپاره موږ نه دي کړي دا د قمر بنسټ د دولت نه اخیستي دي په لوی قرارداد باندې او بیرته ټول د قمر بنسټ نوم لاندې دي او عدلي وزارت سره ثبت دي. اوکې او مکتبونه هم د قمر بنسټ په نامه باندې دي که نه؟ مکتبونه قمر بنسټ نه دي. ستاسو په نوم دي؟ بلکل سمه ده. دا به یادواري وکړم چې زه کوم پلان د مکتبونو نه لرم چې شخصي ګټه ترې وکړم لیکن زه نه غواړم چې ګورې چې یو شی ته یو سټرکچر جوړی نو هغه باید په پښو ودرېږي. دا ټول کارونه خیریه ډیر زیات آینده نه لري ځکه بار بار ته خلکو محتاج وي. اوس مکتبونه چې ماشاءالله کوم کسان فیس وروړي کوم کسان یتیمان دي د هغوی ټول امکانات موږ ته برابر کړي دي خپل درسونه وایي. استاد کله چې ورته د خیریه نوم ورکوو یو څوک چې فیس ورکوي څنګه خیریه کیدای شي؟ نو ځکه هم خیریه نه دي که نه خیریه نه دي. زما نیت څه دی؟ قمر بنسټ چې د خیریه ده؟ نه قمر بس خیریه ده. مکتبونه دي مثال درکم زه مکتبونه د ګټې کوم تمه نه لرم. زه چې کوم فیس را اخلم ګټم هغه دپاره سیستمونه قوي کوم برانچونه خلاصوم نور یتیمانو کفالت په غاړه باندې اخلم نو هغه خیریه نه دي. لیکن زما نیت چې پیسې زه اوبو کې اچوم بېرته په عوامو مصرفوم په همدې افغانستان کې بیا ابادي کوم هغه زما مطلب دا ده چې ته د مکتبونو ګټې ته نه یې ناست غواړې چې بېرته کار ورباندې وکړي. هرګز نه ځکه ته خبره وکړم چې مکتبونه به څومره ورته وګټي 2 لک افغانۍ به د میاشتې ورته وګټي یعنې ته به په هغه څه وکړي هغه فکر وکړه چې په اروپا کې زه ټیکسي وکړم ګټلی شم دا ښه ده چې افغانستان آینده نسل تربیه کوم دا ښه ده چې زه 50,000 کسانو ګورم چې زه تر رسېدلي که ما 2 لک افغانۍ ګټلي دي کوم ماته بهتره دی د سړی په دې فکر وکړي او په خیره کې ترکیې ته چکر ته لاړ شم په 2 لکه باندې دا بېمعنا موضوع ده. زه هغه دپاره کوم ګټې هغه نه لرم او په دې کې ټول خلک په دې خبر زما کوم اداره کې چې ما سره کار کوي چې زموږ هدف دا دی چې دا سیستم د تعلیمي قوي کړو او لګیا یو په ده باندې ډېر غټ سفر لپاره. او په لغمان کې چې کومه ځمکه تاسو خړوبه کړې ده باغ هم پکې جوړ کړی دی په ننګرهار کې د مالټو باغ چې د شاوخوا 15 جریبه ځمکه تاسو په ویډیو کې ویلي دي د دغه خیریه تا ویل د خیریه د ګټې خلکو ته رسیږي څنګه زه غواړم چې پوه سم آیا دا میوه‌جات خلکو ته ورکوئ کاروبار زمینه مو ورته برابره کړې ده نه څه بله کیسه ده؟ جزاک الله خیره. ګورئ دغه یو زه به ته مثال درکړم موږ اوس یتیمخانه جوړه کړه تکمیل هم کړه اوس بودیجه ورته نه لرو چې هلته یتیمان روړو وبیساتو ځکه د هغوی مصرف ډېر دی نو موږ ولې نه چې همداسې موږ د ځمکې ولرو د هغې ګټه مالټه ده چې هر څه د خرڅ شي او بیرته راشي تقسیم شي فکر 80% یتیمانو ډپارټمنټ ته لاړ شي 10 تعلیم ته لاړ شي چې کوم موږ 300 کسان د افغانستان کې سکالرشپونه ورکړي دي د هغوی تعلیم فیسونه موږ ورکوو هغوی آینده جوړیږي نو دا داسې مصرفیږي هغه مالټې خیرات کیږي نه البته چې هغه غنمې دي که بوسې دي که مالټې دي که هر څه دي خرڅیږي او انکم یې بیرته بیا په خیریه کارو کې مصرفیږي او دا باید هر خلک وي. زه ماته جالبه څه ده خوشحال ورور چې خلک انتقاد کوي بنسټونه ولې دوی بنیادي کار نه کوي چې کله دوی بنیادي کار کوي ولې بنیادي کار یې کړی دی متوجه کړه بس خلک دي زه فکر کوم د خلکو حسابي په دې خاطر د استاد سه دوی وی چې حد اقل موږ یا یو یا کم یا مثلا زما ورور کړي کومک کړی زه غواړم حساب باندې پوسم فکر کوم بل مقصد به ونه لري یو هغه یو څوک عقدوي چلن کوي یو څوک قصدي چلن کوي هغه بېله کیسه او دا ډېره ښه خبره ده. زه خو موږ ګوره دغه اولین د ځل دپاره موږ دا خبره کړې چې موږ سیسټم لرو 15 کاله مخکې ته یې افغانۍ ورکړې زه د حساب ګوی یم که چېرته حساب مې در نه کړو ما دې پیسې بیرته واخله بار باندې مې ویډیوګانو کې ویلي دي او د باندې موږ بیا خبرې کوو چې ولې دا سیسټمونه موږ جوړ کړي دي او ولې حتی قمر ته ما خپل شخصي نوم نه ورکړی ځکه قمر واحد ارګان دی چې ما جوړ کړی د نه مخکې ما سلام مشن ملیزیا کې جوړ کړی زه پکې نه یم لیکن سیسټم روان دی زه جوړونکی یم او زه غواړم جوړ کړم. تاسو یو جالبه قصه وکړم په دوبۍ کې یو کمپنۍ کې ما ته نظر راغی چې دا کمپنۍ کې ته موږ سره ځای جوړه کړي مې جوړه وی که مشکل نه دی هغوی پیسې زموږ کار ستا موږ ته 2% درکوو فیصدي ډېره کم وه ما ومنله زه چې کور ته راغلم ما باندې ښځه په قار شوه تلې ونه په دونه کم فیصدي باندې تا دا شی منلی مې زما خوښېږي چې شیان جوړ کړم ما دا مهمه نه ده چې زه پکې څونه شریک یم څومره نه یم خو مهم څه دی زه واقعا زه غواړم سیسټمونه جوړ کړم زه غواړم کمپنیګان جوړ کړم زه غواړم چې یو سیسټم جوړ کړم چې اندر په خلک استفاده کړي
او همدغه باندې زه افتخار کوم او ځان ته پکې ارزښت ګورم. اوکې ډېره مننه استاد. 2013-2015 دا د په خلاصېدو ده. په دې اتو کلو کې قمر بنسټ په دې وتوانېده چې 800 جریبه ځمکه په کابل لغمان کې واخلي، 15 جریبه ځمکه په هغه کې واخلي. پیسې له کومه راغلې؟ سره دې چې قمر بنسټ دې نه علاوه د دې ځمکې نه علاوه هم ډېر کومکونه وسول، سوي دي، خلکو لیدلي دي که نه؟ بیا هغه پیسې لکه مسو یعنې په یو وخت کې دومره زیاتې پیسې له کوم ځایه راغلې؟ یوازې همدا د مسافرو پیسې دي که نه نور اسلامي مرکزونه شته یا ځایونه شته چې هغوی مرستې همکاریانې کوي؟ زه غواړم پوه سم. جزاک الله خیر. زمونږ د عوامو مرته اول نه وویل چې زمونږ تارګېټ نو دوی نه پیسې ټولې کوو. دلیل دا دی چې هر یو افغان خاله لري، ماما لري چې هغوی په فقر کې دي، او زه خلکو ته وایم ورور هغوی ته یې ولېږئ که بیا یو ارګان چې سیستماتیک کار کوي، مثلا شفاخانه جوړوي، پل چک جوړوي، هغه پروس زموږ ستا په یوازې پیسو نه جوړېږي. باید موږ ټول سره یو ځای شو او ارګان سره همکاري وکړو، بیرته حساب ته واخلو، دا پل چک موږ جوړ کړو، کلینیک موږ جوړ کړو. قمر بنسټ چې کوم پیسې ټولې کړي زیاترین فیصدي نور اسلامي ارګانونه دي، نور بینالمللي ارګانونه چې موږ ته ورکړي دي. کیدای شي چې زیات شي، حتی 20% به عوامو نه راځي، هغه هم صرف افغانان نه دي، موږ سره ترکان دي، عربان دي، او الحمدلله زموږ سره افغانان هم دي. د کمپنیو جوړېدو کال چې 2013 تقریبا د ډېرو کمپنیو د دې نه وروسته تاسې د کمپنیو د جوړېدو کالونه 2010 او 20 همدې خوا یا 2013 نه را په دې خوا دونه کم وخت کې دا دومره لوی کمپنۍ جوړول فکر کوي د یو خیریه بنسټ کار کېدای شي؟ څه معنا داسې 2013 کې قمر هم جوړ شه، 2013 19 20 21 همدې کلونو کې کمپنیانې هم جوړې شولې، بیا ډېرې لویې کمپنیانې. کوم یو؟ لکه ستاسې دا 15 نومونه سم واخیستل. دا 3 پکې 2015 کال جوړ شوي دي. 2015 منظور مې همدا ده چې په دې اتو کلونو کې دا دومره پیسې له کومه راغللې چې دونه کمپنیانې جوړې شوې؟ دا سټارټ اپ دی. اوس مثال درکوم، په کور اپلیکیشن $2000 جوړیږي، متوجه یې که نه؟ بالکل. یو کمپنۍ د خبرو څه رقم دا نوم هغه دی، خو یو سړی نن سبا اے آی راغلی ده، زه په یو ویب سایټ ته په یو ساعت جوړی شم، لایف چیلنج ورکوم چاته، یعنې دغه زما باش دی، زه کولی شم چې اپلیکیشن یې جوړ کړم، زه کولی شم چې کار وکړم، متوجه؟ خو لیکن هغه ته اوس مجبوره کمپنۍ نوم ورته ورکړو، ارزښت ته ورکړو، لیکن هغه مالي لازم نه د ډېرې پیسې مصرف شي. دلته یعنې شرط یم کور اپلیکیشن هر ځوان کولی شي په یو هفته کې جوړ کړي، 2 هفتو کې جوړ کړي. دلته د تشویش دلته پیدا شوی استاد، د خلکو سره چې ستا مثلا کور، ستا موټر، ستا لاس کې ساعت، دا ټول د خلکو توجه ده، او خلک چې دا اندېښنه هم لري فکر کوم دې شیانو کړي دي چې موږ پوهېږو چې شاید د کمپنۍ نوم کله کله ډېر غټي، کله کله وړوکې کمپنۍ کېدلی شي ډېر عاید سره لاسته راوړي، کله کې لویې کمپنۍ نه سره ډېر عاید نه شي راوړلی، کېدای شي تاوان خواته ولاړه شي که نه؟ نو زه غواړم چې وضاحت هم وسي، د خلکو هغه تشویشونه چې دي، هغه پوښتنې کړي دي، هغه به هم جواب شي. زما په نظر باندې ته چې مشکل چیرته دی، که زه ووایم چې اظهارالله ورور بد اخلاقه دی، او یو سړی تا سره مخامخ شي، ته چې ورته سلام علیکم وایي، دا سلام ولا ډېر تیز راته واچو، دا سړی واقعا بد اخلاقه دی، لیکن ته خپل هغه سړی خپل فکر نه کوي چې دا خبره د ما ته وکړه، زه پې خپل تدبر وکړم، بیا هغه نه بعد فیصله وکړم دا څنګه دی. دلته مشکل دا راغلی. او زه ورته نورو کمپنیګانو زه ډېر واضح په دې یم، ځکه چې ما سره اسلام نوم یو ځای شوی دی، زه به حاضر شم ټوټې شم، خو خپل ځان به اسلام نوم ته اسلام ته بدنامي ونه رسوم. زه یو ټیک انټرپرنور یم، او زه ما بار ویلي چې افغانان د یو 15 کسان انتخاب کې زه شخصي ژوند حاضر یم، څو چا ما سره انویسټمنټ کړی، دا خلک څوک دي، میاشت څونه انکم لرم، چېرته اوسېږم، زه حاضر یم بانک اکاونټونه سټیټمنټونو ته ښکاره کوی شم، هر شي ته حاضر یم. خو باید یو څوک چې هغه د عوام طرف انتخاب شوی، که هغه دولت نظام دی، که سپین ږیري دي، هر څه دي، زه ورته حاضر یم، ځکه دا شکونه ختم شي. مثال درکړم، په ریب کې زه انویسټر لرم، کاروا کې زه انویسټر لرم، کور اپلیکیشن یو وړوکی اپلیکیشن دی، ویب سایټ هم نه دی، موبایل اپلیکیشن دی، خلک او جالبه څه چې اوس هم زه یو څوک لرم، پروش مې خبرې سره کړي دي، هغه وایي زه 25,000 $2 نه اخلم او زه هم نه 10 درکوم. مثال درکوم، په ټیکنالوژي کې یو سړی کولی یو شی جوړ کړي او بیرته یې خرڅ کړه، نو دا یو ټیک انټرپرنرشپ دی چې هر سړی کولی شي، او دا یو نړۍ ده چې زموږ افغانان متاسفانه ورته ایکسپوز نه دي، دې نړۍ ته افغانان متاسفانه نه دي، سیلیکن ویلی او امریکا دا یو عادي خبره ده، لیکن خلک به دا فکر ونه کړي چې یو چا اپلیکیشن جوړ کړی حتما په ده باندې د خدای بلا پیسې مصرف شي، دنیا پیسې پرې راغلي. اوس یو ساعت لایف چیلنج
ته ماته ویب سایټ کې جوړو مرته په یو ساعت کې او دا چیلنج جالب څه زما ملګری راغله دلته کور ته هغه وایي زما ویب سایټ چاته ورکړی 2 میاشتې کېږي چې کار پرې کوي مې یو ساعت کې مې جوړ کړو د بیرته مته ورکو الحمدلله یعنی یو سړی کولی شي چې مسلکي خصوصا دومره اي آی ټولز پښتنه مکوه او دا باندې زه باید ویډیو درکړم چې خاصه کولی شي استاد که د کمپنۍ دومره غټې نه دي او دونه زیات مصرف پې نه دی راغلی دومره زیاتې ګټې نه نو دا موټر دا امکانات چې تا سره دي دا د دنیا هر ځای ته تګ راتګ دا مثلا مالیزیا کې کاروبار هند کې کاروبار افغانستان کې دومره جایداد کورونه په انګلستان کې دومره کاروبار دا له کومه سول اوس ځکه پوښتنه کوم کم موټر کم کورونه شاید هغه ځینې انځورونه د ښکاره سوي دي شاته ډېر لوکس موټرونه دي دا مشکل دی اوس مشکل دا سړی چې برج خلیفه سره عکس واخلي برج خلیفه دن دی خوشحال ور په کابل کې مونږ کور په کرا کې نیسو په کرا کې کور کابل کې نه لرئ نه لرو څوک وایي کابل کې ستا جایداد ته کور ته ته خو ما ته وایي اقلا زه کرا نه خلاص شم او دا ټول خلک چې مونږ پېژنو په دې شاید یو بل شی هم شته استاد کابل کې زه څنګه کور اپلیکیشن مې جوړ کو زه کولی شم تاسو ته ښکاره کړم په همدا اوس هم ښکاره کولی شم مشکل نه دی دا آیډیا ما ته څنګه راغله چې زما پلار د فامیلي ګروپ کې عکس شریک کړی و چې دومره راهنماګانو سره زه ګرځېدلی یم او بیا مې دا کور پیدا کړی مې ولې اپلیکیشن جوړ نه کړو دا عکس دی تاسو ته ښکاري دا ډېر وړوکی اوس ته ښکاري ټول کارونه راهنماګانو اچولي وو مې ولې اپلیکیشن افغانستان ته موږ جوړ کړو چې خلک په اسانه کور پیدا کړي کور په کرا ورکړي زما په هدف پوه شوې لیکن همداسې اوس راځو الحمدلله نه یم زه فقیر یم ما باندې زکات نه کېږي ما باندې صدقې نه کېږي الحمدلله دومره انکم لرم چې زه خپل فامیل غور وکړم لیکن نه په جرمني کې کور لرم نه په انګلستان کې نه په دوبۍ کې او نه په کابل کې چیلنج ورکوم استاد دوبۍ کې کور کرایه نیول وړه کیسه نه ده نه خو بیا په جرمني کې هم نه زه خو داسې یم چې لاس پښې مې نیولي دي اوس شی نه کومه زه ورته یم الحمدلله ښه انکم لرم د که څوک وایي چې کوم ځای کې ریکورډ دی زما چیلنج دی ورور ته لاړ شه اور ورته واچوه ته نرشه پیدا کړه ور ورته واچوه متوجه یې که نه ته نرشه په هر ملک کې ته وایې او دا هم درته ووایم دا نه چې زه امکانات نه لرم چې زه خپل فامیل نشم مخکې وړی الحمدلله زه یې لرم او زه ښه معاش لرم چې کوم ځای کې زه کوم کمپنیګانې مخ کړم زما ټکنالوژي کمپنۍ کوم خدمات چاته ورکوي یعنی د کې هیڅ کوم هغه نشته دی او کوم دوستان چې ما نه ځینې پېژني په دې خبر دي لیکن داسې نه دی مشکل د میډیا چې شی دی د میډیا مشکل دی نام داره نام نه داره که نه هماغه یو مشکل دی اوس چې ته یو ویډیو هوک چاته ښکاره کوې یا یو ځای کې نه الحمدلله زه ښه موټر لرم الحمدلله الله نه راضي یم لباس لرم کور لرم قیمت یې څونه ده استاد کولی شي ووایي د موټر قیمت دی د موټر قیمت مې چې رشار ته ووایم تقریبا داسې $15,000 به وي موټر او الحمدلله او اغسطی مې څنګه دی او د ساعت ځکه ستا ساعت باندې یو وخت کې قصه ډېره وه ګورې دومره چې چاته هم دومره لازم نه تاسو ته وکړم خو بیا زه په دې ځکه ټولې پوښتنې چې د خلکو سره دا باید جواب سي دا فکر باید وکړي که نه دا ساعت د چک کې چې د قیمت څومره دی دا د چک کې زه نه یم څومره دی که نه بل چې شرط یم الله مې شاهد دی چې ما موټر د کرپټو په ګټه اخیستی چې کوم مخکې سولاینه په $14 وه ما اخیستې وه او بیا مې خرڅه په 115 کړه نو اوس چې الله ما ته استعداد راکړی دی او زه کولی شم خپل ژوند ښه په مخکې ویسم خپل دعوتي کارونه پې سپورټ کړم په خپلو امکاناتو باندې د قمر سره همکاري وکولی شم زه پوهېږم خلک ولې وایي ته باید قمقل اوسې ته باید فقیر اوسې ته باید لیونی اوسې بیا نه استاد فکر کوم داسې به هېڅ کوم فکر تا ته ونه لري ځکه ټول درته احترام لري په دې خاطر باندې دا خلک فکر کوي چې دغه $15,000 چې کوم موټر اخیستل سوی دی 2,000 15,000 یا 10,000 چې دا کوم ساعت اخیستل سوی دی دا کوم کور کې چې دا اوس ته ناست مثال خبره کوم نه اوس دا مثال دا ساعت د خلک چې کې دا $100 دا که $100 نه برو بیا دراشي $100 کنه دا خلک فکر کوي چې دا ټولې پیسې د قمر بنسټ دي او دغه کومې کمپنیانې چې جوړې شوي دي دا ټول د قمر په پیسو باندې د خلکو پیسې چې راغلي دي دوی وایي چې تاسې فیصدي اخلئ د باندې زه خبره کوم در ورباندې راځم که نه هغه د فیصدي باندې نو د خلکو دا تشویش په دغه ډول چې دغه هر څه ستا چې ویني که هغه مثلا موټر ده کور ده هر څه چې دي امکانات چې څه تا سره په لاس کې دي دوی ټول فکر کوي چې دا د قمر بنسټ دي ګورې ورونو که څوک دا تقاضا ما نه لري چې سکروټ راوخلم او خوله کې واچومه زه دومره قمقل نه یم که څوک دا تقاضا ما نه لري زه خپل آخرت د طوفاني دنیا دپاره په جهنم کې وسوځېږم زه دا پلان نه لرم او چې شرط یم چې یو سړی الحمدلله زه بهترین مراد د پوهنتون نه فارغ یم په 6 ژبو خبرې کوم
دنیا ښه دوستان لرم، امکانات لرم، زه همدا اوس هم قمر سره همکاري کوم او دې یتیمخانه کې الله مې شاهد دی چې غوښتل مې چې اولین یتیمان زه خپله سپورټ کوم. دا یعنې چې اوس الله یو چاته یې ورکوي. که زه قمر مې 21 کلنۍ شروع کړی، زه نن 22 جنوري کې 23 کېږم، نو زه باید ناست وای جزاک الله خیر قمر مې شروع کړی نور څه نه کوم. نه وروره، زما دا عادت دی ارګان جوړ کا بل شی وکړه، ارګان جوړ کا بل شی وکړه، سیستم جوړ کا بل شی وکړه. ما ورته مخکې وویلې. او داسې افغانستان کې نور ارګانونه دي چې زه سره مشورې ورکوم، زه سره کار کوم، خیریه ارګانونه دي، غیر خیریه دي. یعنې دا یو استعداد دی چې ما ته الله راکړی، نه به یم چې افغانان ولې په دې خفه دي. بس خدای دې نه خفه کوي ورباندې. استاد زه وروستۍ پوښتنه همدې برخه کوم. تاسو ویل چې زما په نوم باندې البته زما جایداد نسته، کورونه نسته. موږ خبرونه ترلاسه کړي دي چې په انګلستان کې ستا په دوی نوم رحمت الله نوروز باندې هلته یو شرکتونه لري یا مثلا کمپنۍ لري، هر څه چې تاسو لرئ که نه، دا یو هم ستا په نوم نه دي صاحب، د بل چا په نوم صاحب. رښتیا ده دا خبره؟ البته په دغه نوم چې رحمت الله نوروز په دې نوم نه دي صاحب. اوس ګورئ که نه، که زه نه پوهېږم دلته زه څه شی وایم چې رشاد ته ووایم. یعنې که زه ورته وایم زه نه لرم، نه ستا په نوم نه دي. که ورته وایم چې لرم یې وایي قمر هم دې اخیستې دي. نو زه نه پوهېږم کوم طرف ته راونیسم. نه اوس دا موږ به په ده خبره وکړو چې آیا ستا په نوم ستا په دغه رحمت الله نوروز باندې خو نسته؟ موږ چې څونه معلومات ترلاسه کړي. زه په انګلستان کې یو کمپنۍ لرم چې هغه یولرن ټیکنالوژي ده، زما ټیکنالوژي کمپنۍ ده. هغه خلک حتی بینک سټیټمنټ هم راویستی شي چې په تېر کال کې څومره انکم یې و څومره نه. او ستا په همده نوم همدغه نوم دی. زه نور هېڅ شی هم هلته لرم نه. او انګلستان کمپنۍ جوړول $50 باندې مصرف لري. انګلستان خبره راسو یو بل څه مې رایاد شول. زه هم د وروستۍ پوښتنه کوم، بیا راځم د افغانستان موضوع باندې خبره کوم، د کونړ او هرات کیسه باندې خبره کوم در سره. انګلستان کې مو یوه کیله په 1,000 پاونډه خرڅ کړله، تقریبا $40,000 کې د هغه وخت کې تاسو خپل هم دا خبره کړې وه. هغه پیسې څه شوې؟ دا خلک همیشه پوښتنه کوي چېرته ولګېدې، هغه پیسې نادرکه سوې. غواړم بلنډې واورم. اوس زه که دا ووایم چې هغه سړي ما دا پیسې رانه کړي، بیا به خلک څه وکړي؟ باید ووایې. نه اوس مثال درکم. زه حیران په دې یم چې ولې موږ په دې وړو شیانو متوجه کیږو. د خلکو توجه خو تاسو ته در واوښتېدله استاد، ځکه تاسو ویډیو وکړله، ډېر غټ کمپاین وسه ورته. هغه موضوع هغه سړي موږ ته پیسې راکولې که کیلې اخیسته وی که نه اخیسته. کیله سمبولیک حرکت و. هغه زموږ دوامداره ډونر دی چې زما ملګری دی، ډېر نږدې دوست مې دی، کلو نه یې پېژنم. هغه اصلا هم دا پیسې ورکولې. دا کیله یو سمبولیک حرکت و چې زه افغانستان د مشکلاتو خصوصا بانکي مشکلات ته میډیا توجه را جذب کړم. او همدا دلیل چې ما وکولی شل BBC، واشنګټن، CNN نورو سره په همدې موضوع خبرې وکړم. دا یو سمبولیک حرکت و. هغه الحمدلله د یتیمانو کفالت کې هغه پیسې اچولې دي او دوامداره موږ ته اپډیټ ورکړی دی. لیکن زه خلته دا وایم د کیلې پیسې در نه کړې، یعنې نه کیلې پیسې راکړې، زه هم که زه هم نید راکړي خلک به چې هغه کیله سمبولیک وه. هغه همیشه موږ سره هر کال کې خپل زکات، خپل صدقات قمر ته ورکوي. نو موږ ته وویلې چې موږ غواړو چې سمبولیک د افغانستان د توجه چې افغانستان کې مشکلات دي، خیریه او خصوصا بانکي، ځکه ټولو بانکونو افغانستان باندې پیسې بندي کړې وي. افغانستان ته پیسې نه لېږلې، سویفټ سیستم بند و. نو بیا په دې کې امریکا اعلان کړی و چې خیریه پیسې لېږلی شي، خو دا چا نه منله. نو ما څه شی وکړل، ما یو حرکت جوړ کړو چې زه د خلکو توجه د بانکي مشکل ته راولم. نو همدا علت و چې زه ډچ ویلا، BBC، همداسې نور میډیاګان دعوت کړم او ما ورته په شمول د سکای نیوز ما ورته خپل مشکل وویلی چې تاسو افغانستان سره مشکل لرئ سیاسي، نو خیریه پیسې مو ولې بندي کړي دي. نو دا ټول دا دلیل و. یعنې مخکې له مخکې دا یو پلان شدګي کار وه، البته څوک هم توجه د جلبولو لپاره. څوک هم تا نه ورو شی نه اخلي، ته اعلان کوې او هغه هم په ټلیفون کې و. ما زنګ وتلی په عمره کې و، په هغه وخت کې ما زنګ ته وویلی او دا اوس ملګري نورو، البته تر 10,000 پورې خو عوام راغلي و، تر 15,000 پورې. بیا دلته دوه کسې چې دا یو زه به یو رقم وکړم، ښه نه اوس هغه نه هم دا 15,000 ما خلکو نه مې اخیستې، 4,000 هم ده نه اخیستې، پیسې به هم ډېرې سوې. نه خو هغه خلک په ماحول کې ناست وو که نه، ټول چې موږ یو فنډرایزینګ ایونټ کړو په لندن کې، نو هغه هلته ناست وو او موږ په دې فکر هم کړو، مشوره هم کړو په موضوع کې چې شی بولي کو. چا ویلې کارپېټ بولي که مې کارپېټ چې دی دومره جالبه نه دی، چې ولې دا کار دی کړی، ولې دا شی بولي. که زه غواړم داسې یو ټرینډ جوړ کړم چې میډیا توجه وکړي، ما دعوت کې سره بیا خبرې وکړم او هغه پلان مطابق مخکې لاړو. بیا زما پلان بي مو البته خوشحال رو چې زما پلان بي څه و
چې موږ یو کمپاین شروع کړو د افغانستان د انجونو لپاره چې مثلا زه یو کیله خورم چې څنګه آس بکټ چیلنج وکړم داسې و، خو بیا پوه شم کیله موضوع افغانانو زموږ بعض افغانانو ګډ راوسته مې له تیر شته زه هم کاش یو څه وخت وروسته دې ورته ویلي و چې فقط دې کیلې باندې موږ خلک ګرمول نور خلکو توجه راواړو ځان ته. دا خو یو واضح خبره ده. زه نه پوهېږم چې اوس علي بی تی سي باید خلکو ته زه واضح کړم. دا یو واضح خبره ده چې کیله چا نه ده اغوستې، دا د افغانستان یو کیله رښتیا وخوړله چا بیا دا خو ډېر هغه ما وخوړله ځکه خوشې جان دی چې دومره قیمتي کیله دې وخوړله. ښه استاد، هرات زلزله ځپلو لپاره مو څومره پیسې راټولې کړې وې؟ موږ په هرات کې ټوټل $6.5 لک چې په هغه کې موږ یو مسجد جوړ کړو، خرګوټ هم جوړ کړو، یو میداني او 9 کورونه هم جوړ کړل. موږ کورونه ډیر جوړولی شول، خو البته د کوم شورا چې د هغوی تقاضا دا وه چې دا ماډل سیخونه پکې لګی او زه هغه سیخون سره راضي نه وم ځکه ډیر قوي وو، هغه باید پلچک ته استفاده شي او دوی چې د یو منزل کور دپاره استفاده کول، یو منزل نه فقط یو هغه، نو خو مجبور وو چې د نظام فیصله ونه کړو. کورونه ول په هر کور باندې څونه مصرف راغلی و او دا کور کې څه ول؟ 2 اتاقه 3 اتاقه یو دهلیز؟ 2 اتاقه وو، یو دهلیز وو، زه خپله تللی وم او زندګان ته او تشناب پکې وو، چاردیوالي وه، نور خلک چاردیوالي نه وه کړې، عزیزي چاردیوالي نه وه کړې، نور یو هم نه وو کړي، لیکن موږ دا فیصله وکړه چې زموږ افغانستان موږ ملي بنسټ یو، دا د ملي ارزښتونو یو ارزښت دی چې زموږ ناموس په حیا کې اوسي. مالکیت د همغو خلکو سو که نه تاسو پورې تړاو لري؟ نه چې قمر چې مسجد جوړوي، سا جوړوي، ملکیت زموږ نه دی، هغه د خلکو دی. هغوی نه فقط موږ خط اخیستی دی چې دا کور تاسو خرڅوی نه شئ ته دونه وخته پورې، بیا خطونه بیرته په مربوطه ولایتي نمایندګانو باندې امضا کړي دي، دولت امضا کړي او موږ ته یې راکړي دي او هغه ټول حسابونه بیرته عدلیې وزارت ته ورکړي او عوامو ته فیسبوک کې هم موږ کړي دي چې څه شی موږ کړل او څومره راغلل. 9 کورونه ول. استاد، هغه وخت کې چې تاسو د قمر بنسټ نه چې کومه ویډیو خپره سوې وه هغې کې 59 کورونه سربلند کې ول او 15 کورونه چې ول بل کلي کې ول، نو چې یو ځای کې تقریبا شاوخوا 6 کورونه راځي، ولې دا 15 کورونه راکم سول؟ ویډیو مو اوس هم ستا ده او د موږ څه نور کورونه لاندې جوړ کړي دي، خرګوټي کې موږ 9 کورونه جوړ کړي دي، کوم خرګوټی چې موږ جوړ کړی چې خواته یو مسجد هم دی یو هغه هم ده. زه دغه وروسته خو دا سربلند کې جوړ شوی که نه؟ دا سربلند کوم زه خپل افتاح ته تللی وم هلته، هغه 9 کورونه وو. ښه، ما هغه ویډیو کې چې دا ویډیو کې ویلي دي چې دلته 9 کورونه مو تسلیم کړل. 2 ځای کې موږ کورونه جوړ کړي دي، یو 9 دلته ول، 15 بل ځای کې ول. بالکل زه چې زما یادېږي هغه 9 کورونه موږ دلته جوړ کړي وو. خو ما ته په یاد شو ځکه چې کله کونړ کې زلزله وسوله، ستاسو د قمر بنسټ مسؤل الماس صاحب چې و هغه ویلي ول چې 9 کورونه، نو ما ته یاد شول چې هغه وخت کې خو دا کورونه 6 ول، ولې دا 4-15 راکم سوي وو؟ کورونه اوس هم شته دی، کورونه اوس هم شته دی او کوم مسله چې موږ کړي هغه اوس هم ټول حساب موږ زه باید چک کړم دوباره، لیکن زه چې تللی وم بدون شک چې موږ ته دوباره بیا بودیجه راغلې، موږ هلته کار کړی دی او زما 9 یادېږي او که چېرته دغه نمبر صحیح نه وي او زیات وي نو هغه ریکارډ موږ ته ټول شته دی. سمه ده استاد. $6 نه څومره فیصدي تاسې اخلئ؟ د ګوري فیصدي تاسې اخلئ نه یو ښه پوښتنه نه ده. وبخښئ، قمر بنسټ هم ښه پوښتنه نه ده. څه رقم یې ووایو؟ موږ چې کوم پروژه تطبیق کوو، موږ دا یو موږ د پروجیکټ امپلیمنټیشن کاست ته وایي چې دا پروجیکټ تطبیق دپاره مصرف دی، یو هغه بینیفیشري ته چې روان دی، موږ دا 2 فرق کوو. مثلا پروجیکټ امپلیمنټیشن شی دی، کوم سیخ چې د بازار نه تا کوره پورې راځي دا موږ پروجیکټ امپلیمنټیشن کې حسابوو. متوجه؟ نو دغه زموږ همیشه کوشش کوو چې لیکن قمر بنسټ خپل اداري مصارفات دپاره که چېرته یو پارټنر موږ ته پیسې راکوي مربوط کوي پروجیکټ پورې، بیا عموما دنیا عام چې دی 2% دی، بیا مربوط کوي چې کوم پروپوزل موږ راضي کېږو څونه کارمندان ته پکار دي، بیا څونه وخت کارمندان ته مصروف دي، د هغوی معاشات باید هغوی ورکړي. خو بیا هم فیصدي سوه، تاسو 15% ویلي هم ول صاحب. ما ته واضح کړه که نه، د هرات پروژه یو پروجیکټ امپلیمنټیشن کاست درلودو، لیکن هغه قمر ته کوم فیصدي موږ نه ده اخیستې چې مثلا کرا ورکړو، بل څه هغه پروجیکټ و. اوکې متوجه که نه؟ اوکې، 6 لک روپۍ ټولې همالته ولګېدې.
شپږ لکه $6.5 او ټولې سوي هم همدا ویل. هغې وروسته راغلی تا ول راغلي ول هغه باندې کار وسه که نه په بل ځای کې مو مصرف کړي؟ البته په هرات موضوع کې موږ قرضدار هم شو، خپل اداري فنډ هم ته ورکو، ځکه چې مارته مخکې وویل چې د مصارفات راغلل چې هغه موږ اداري فنډ نه کور کړو، دونه ډېر نه و. چا چې موږ کار کړی هغه هم موږ په دې کار کې دخیل فکر کوم $15,000 موږ باندې اضافه مصرف راغلی و. $15,000 دا پروجیکټ کله امپلیمنټ کېدو نو موږ فنډ رایزینګ کړی و چې کله موږ پوه شو دغه هغه کوو دومره کورونه جوړو نو بیا بدون شک ګوره په اول کې خلک پیسې ورکوي بیا وروسته نه ورکوي، نو هغه اول کې موضوع ګرمه وي که نه، خو کوم چا چې پیسې ورکړي بیا هغوی راغلل پروجیکټونه وکتل کورونه یې وکتل او بیرته لاړل. او کونړ مسله کې د کونړ زلزله کې چې تقریبا ډېرو خلکو زیان ولیده موږ ولیدله یوازې تاسې کمپل یو توشک یو دا شویونه تقسیم کړل، اما د کورونو په اړه مو ویلي ول حتی $3 مو غوښتي ول خو نادرکه سول. جزاک الله خیر. پوښتنه دی الله دې اول د کونړ خلکو ته دا موضوع اسانه کړي او شهیدان ته الله جنت فردوس اعلی ورکړي، فامیل ته صبر عظیم. کونړ کې افغانانو افتخارانه په ډېر شجاع باندې لاړل، چا مړي وباسل، چا همکاریانې وکړې، مجاهدینو هم خپل طرف کې چې لازم هغه وکړل، نظام هلیکاپټر یې ورکړې هر چا ته چې کومک وکړي. دا فیصله زما وه چې ولې نه موږ کورونه جوړ د بځای چې موږ خلکو ته پیسې ورکو، او ځکه چې ژمی را روان دی باید ژمي نه مخکې کورونه جوړ شي. لیکن بیا هم بعضې خلکو تقاضا چې تاسو پیسې باید کیش ورکوي. نو ټوټل موږ 3 لکه نه ډېر ټول کړي دي. اوس څونه زه ریکارډ لرم چې 4 لکه 4 دي تقریبا چې موږ ته راغلي دي د کونړ موضوع دپاره، چې په هغه کې کمپلو ته هم شوي دي، موږ نغدي مرستې $1,000,000 افغانۍ ورکړي دي، خوراکي مواد هم توضیح شوي چې ټول ویډیوګانې شته دی او ریپورټ هم شته دی. نو اوس فلحال منګه نن زموږ ټیم کابل ته بیرته راورسېدو چې دولت ځای انتخاب کو چې کوم ځای کې به موږ کورونه جوړ کو. بیا هغوی ځای انتخاب کړی او ځای زما نه خوښ شوی زموږ، ځکه چې هغوی لاندې ځای انتخاب کړی او ښارګوټی جوړو، او زما تجربه دا وایي چې ښارګوټي کې اکثر زه د غره سړی یم، زه په دې پوهېږم غره کې خلکو ته غوا خوسکی مهم دی چې هغوی پټی ني غوا خوسکی ني په ښارګوټ کې څه وکړي. نو موږ ولې چې نه موږ ته ځای بره راکوي. نو دغه موضوع کې موږ نښتي وو الحمدلله چې اوس ټیم کابل ته راغلی دی، زه به ورسره کونړ کې اوس بیرته راغلي دي او خبره هم فیصله کړې ده کوم کورونه چې هغوی شرطونه ایښي دي د هغه اوسط جوړول یې د 6,20,000 افغانیو ته 6,500,000 پورې دی، لیکن موږ ورته براوت کړی چې 6,10,000 افغانۍ پورې به موږ کورونه جوړو او انشاءالله 10 کوره په اول کې شروع کوو چې وګورو چې د تطبیق څنګه دی ښه روان دی، بیا چې کوم پیسې پاتې کېږي هغه مر به نور کورونه هم تاسو سره ګوفنډ کې ټول $1,000 ټولې سوي دي، دا نورې پیسې له کوم ځای راغلي؟ ما ته مخکې وویلې چې زموږ د عوامو نه پیسې نه راځي، زموږ الحمدلله غټ ډونران دي، تجاران دي، اسلامي ارګانونه دي. زه وایم چې افغانان هسې نه افغانستان سره کومک کوي، نو زه باید هغه چا ته توجه ورکړم څوک چې افغانستان ته کومک نه ورکوي. دغه ډونران دغه تجاران چې بهرنیان دي یا د نور اسلامي هیوادونو دي یا د اسلامي هیوادونو کې مرکزونه دي، دا میاشتکي تاسو سره کومک کوي که نه کله چې پیښې کېږي؟ بعضې پروژې چې دي هغوی هر 3 میاشتې کوارټرلي پیسې وایي چې موږ فکر وکړه موږ $15,000,000 لرو، هغوی بیا وایي چې ښه وروره موږ دا پیسې بنګلادیش، سومالیا دې ملکونو ته ورکوو او افغانستان هم پکې دی، تاسو موږ ته ووایي چې تاسو په دې پیسو څه شی کولی شي. بیا موږ ته پروپوزل ورکوو چې موږ غواړو مثلا یتیمانو ته دا سیسټم جوړ کړو، باغونه جوړ کړو، یا کونډو ته غواګانې واخلو، زرنجونه بل شان. نو بیا هغوی بیا پوشن یا $3,00,000 وي یا 2,00,000 وي افغانستان انتخاب کړي وي، که بیا زموږ مثال درکړم موږ یو ارګان سره 80 کورونو قرارداد وکړو، هغه سومالیا ته ورکړی وو. نو موږ ته ولې سومالیا کې دې شي په 3 میاشتو جوړ کړي، موږ یې 40 جوړ ورته نو سره جوړه مله هاو بس هغه پروژه موږ دلته واغسته. کم داسې مساجد دي نو هغه د سیستم باندې مخکې یعنی فکس نه دی چې هر میاشت ته فکس پیسې درکړي. اوکې کونړ لپاره چې $4,00,000 راټولې سوي دي دا خو طبعا قمر بنسټ ته راټولې سوي دي او دا کومه پروژه نه ده، اوس به د دې فیصدي باندې خبره وکړو. په دې کې بیا هم درته ووایم چې قمر بنسټ 1% هم نه اخلي، ځکه کوم ځای کې قمر بنسټ پارټنر نه پیسې اخلي. که یو ځای کې مثلا مثال درکړم ورته د خوراکي مواد دي چې موږ یې توضیح کوو، هغوی خوراکي مواد ته توضیح کوه. خوراکي مواد چې موږ ته ښه ووایي چې خوراکي مواد توضیح کوم، زه باید تا ته رسیدونه واخلم، زما د لارې کرا ده، دا مواد چې توضیح زه په کرا نیسم، یعنی دغه کې مصرف راځي. زما 2 کارمندان پکې مصروفه دي، ته به دې کارمندانو دې میاشتې معاش په تا شو. یعنی داسې یو مثال مې درکړو ته خوراکي موادو. همداسې نورې پروژې دي که هغه ټریننګونه دي یا مثلا د سروېګانې دي مختلفې چې موږ هغه باید تطبیق کړو.
په کونړ کې زمونږ دا پالیسي زمونږ دا ویب سایټ دا پالیسي ډېر واضح ده. کم پیسې چې عوام را لیږي او پروجیکټ یو ډیلیوري پروجیکټ نه دی کنټینیوسلی هغه کې قمر اداري فنډ نه لري. اداري فنډ نو قمر ډېر کم هم دی ځکه په دې کم دی چې موږ دفتر پرېښی دی او موږ په اروپا کې هیڅ ځای کې دفتر نه لرو. موږ دوستانو شخصي کورونه استفاده کوو. زموږ اداري فنډ کم دی او واقعا الحمدلله چې دې وجه چې موږ غواړو چې ماکسیمم امپیکټ لاړ شي. په کونړ کې هم چې کوم عوام پیسې لګي یو افغاني هم هغه قمر ته نه ځي بلکې خلک ځکه دا پالیسي ده او په همدې پالیسي مخکې ځو. اوس پلان مې څه شی دی؟ پلان بي مې دا دی اول زه یو کې ته مې چیریټي موو کړه. یو کې په نوم د ګفټ ایډ یو سیستم لري. که ته $1,00,000 د یو کې ټیکس ډونران نه ټول کې یو کې ګورنمنټ ته د 25,000 پاونډ درکوي. متوجه؟ نو هغه 25,000 پاونډ زما نیت دی چې افغانستان کې زه به کلینیکونه جوړ کړم. زه کلینیک څوک هم ته پیسې نه درکوي. الحمدلله موږ ډېر مکتبونه جوړ کړي، مکتبونه پرې جوړ کړو، همداسې ځمکې پرې خړوبې کړو، خلکو ته کاري زمینه مساعده کړو. نو انشاءالله په 2023 او 25 کې په زیاتره زموږ اداري مصارفات ټول شیان همدې ګفټ ایډ باندې به کمپلیټ کیږي. اوکې ډېره مننه. 2 ورځې 3 ورځې مخکې تاسو یو بحث کې ویلي ول چې ما $12 میلیونه راټول کړي دي. دغه بحث د څه شي و؟ بدون د شک چې دومره پیسې به قمر بنسټ په دې تیرو 2 کلو کې ټول کړي وي او دا خلک ودلته نه په نور باس نو نه او د کې دا د چې بیخي زه کتاب ته مونږ ګورم یعنی خپل ریکارډ ته مونږ د حسابي زور کوي شمه موږ الحمدلله 200 مساجد جوړ کړي دي او افغانستان پنځ کې او کمترین دی مسجد مصرف $2,300 دی. دا په ټوله کې دغه وخت کې $12 میلیونه راټول شوي دي. قمر بنسټ سیدا بالکل من د مسجد جوړ کړی چې $1,40,000 مصرف پرې راغلی، 50,000 راغلی دی. من 800 ساګانې جوړ کړي دي په ټول افغانستان کې او صدې چې تا ونیسې زمونږ او صدې 800 نه ته 1200 ځکه مربوط کې چې سونه ټیټ ده سونه بره ده. 2 کلینیکونه هم جوړ کړي دي، یتیمخانه هم جوړه کړې ده، تقریبا 300 یتیمان ته موږ کورونه جوړ کړي دي د شرکونو هغه سره. نو دا اوس نور خوراکي مواد چې موږ د کال تقریبا 1 میلیون یا 3 لکه موږ خوراکي مواد مصرفو هغه بیخي سر جدا ته پرېږده. خل د حساب وکړي یعنی الحمدلله نتیجه شته دی. کوم ځای کې مصرف کړي دي عوامي ګوري که څوک هم د کابل نه ننګرهار ته ځي یا قندهار ته ځي یا شمالي ته ځي زموږ مساجد به په لار کې ګوري، ساګانې به ګوري. په کابل کیمپ کې موږ د غټ د اوبو سیستم جوړ کړو چې 500 کورونو ته اوبه ورکړې، همداسې په ننګرهار کې هم جوړ کړو، همداسې په نور ولایتونو کې. نو الحمدلله هغه کار شته دی او دا کار دی چې خلک کولی شي چې فقط زموږ فیسبوک نه لاړ شي حساب یې کړي پوهېږي چې دا پیسې کوم ځای مصرف شوي دي. اوکې دغه د نوي اپلیکیشن لپاره چې نن تاسو ویډیو مرته جوړه کړې غواړم 2 دقیقې لنډې خبرې وکړي بیا یې وروسته یو ګیله د دې ولس در مخې تږدم. دې کې به ډېرې خبرې وکړو چې مارکیټینګ ته کوته 2 دقیقې خبرې وکړو. زه وخت کم د په دې خاطر وایم زم چې راځه دا یو وخت داسې تاسو وغږېږئ زه به یو 2 پوښتنې پکې وکړم. ریب یو اپلیکیشن دی ولې ما جوړ کړی دی دا یو ښه پوښتنه ده چې کله هم ته د غزه باره کې بحث کې ستا سوشل میډیا ټیک ټاک د بند دی. بنجامین نیتنیاهو بهترین ډیل د سنچري هغه د ټیک ټاک ګڼي. خلک چې په اسلام باندې تعرض کوي او اسلام هر سړی چې هر څه وایي خلک مشکل نه لري ځکه چې پلیټفارم اجازه ورکړې ده. فاشیزم ریسرچ شوی دی په جنیوا کې او همچنان کوم چې د برلین بیس الګوریزم واچ ارګنایزیشن دی چې انسټاګرام 15% نیوډیټي لوس بودن ډیر پروموټ کوي. او بل چې ته وګورې میټا د افغانستان یا زمونږ د نظام بیرغ واچي هغه د سیستم د خراب شوی دی. نو ما ویل چې سوشل میډیا پلیټفارم ولر کوم ځای کې ایتیکل ویلیوز وي، یو انسان باید یو ظلم باره کې خبرې وکړي هغه باید دی پلیټفارم نشي که هغه غزه ده که هغه په هر ځای کې دی. یو انسان باید په آزاد وکړي چې خپل ارزښتونو ته قایل وسی که هغه اسلامي ارزښتونه دي که هغه چاته مهم ارزښتونه دي. موږ باید پلیټفارم ولرو چې څوک زموږ ارزښتونو ته به احترامي ونه کړي او هغه په افتخار دا کار وکړي. دویم مې یو سوپر اپ جوړ کړم چې په ټوله نړۍ کې موږ ډیجیټل بانک ولرو، د انویسټمنټ اپشن ولرو، اذان ولرو په دې اپ کې څنګه چې وی چټ دی. نو همدا نظریه زما وا ما مختلف انویسټران ته دا پیچ کړه او هغوی پکې پیسې واچولې ما پې کار وکړو او الحمدلله نن شروع کړی دا. اوکې استاد زه لنډ پوښتنې کوم غواړم چې لنډ جوابونه اخلم. گیمونه پکې کیږي؟ گیمونه پکې نه، دا ټیک ټاک سټایل گیمونه نه کیږي. دا بل لایف به وي هر هغه شی چې جامې ته گیفټینګ ستا پکې
یو چاته بل څوک ګفټ لېږلی شي پیسې لګي لکه څنګه چې ټیک ټاک لکه دا اوس دغه کوم شیان اصلي اصلي ځواک د بل ده دا کېدای شي اصلي وي نه اصلي ګفټینګ نه کوي ماته معلوم ده هغه کنجوسي کوي نو نظر کوي ان شاء الله د کوم کارون تاسو په ټیک ټاک فیسبوک انستګرام کولای شي هغه پیسې جوړول دي اډ ریوینیو دا میسجینګ دی کال دی لایف دی کمیونیکیشن هغه نه بدلته زیات هم کولای شي ځکه دا به سوپر اپ وي اوکې استاد که غلطي ویډیوګانې پکې خپرې سي ځکه چې کته د مثلا دا نورو شانو ته اجازه اخیستې مثلا د افغانستان بیرغ د ظلمونه دي ځینې ویډیوګانو کې وینې لاس قط شوی ظلم شوی کنه دا خپرولی سو نو طبعا چې د دې اجازه به مې غلطي ویډیوګانې خپرې کو داسته کنه بندي سوي ممانعت ده پکې 2 کاله ځان تعریف نه کوم خو ماته کله جالبه ده چې زم کله به ماته خلک وټ کی دي ځکه چې غواړم چې خلک ګټي 2 کاله من خپل اي اي ډیولپ کړی دا چې غلطي ویډیوګانې ډیټیکټ کی د اسلام خلاف خبرې ماشومان خلاف خبرې ډکی دا او سوشل میډیا ته خپل اولاد ته ورکول شي هیڅ څوک دانش ویل چې خپل فامیل مخکې ټیک ټاک کتل شم یا خپل اولاد ته ورکول شم او دا زمونږ نن نسل دی او دا سوشل میډیا اټوم بم د دې دنیا دی او موږ باید په دې باندې پوه شو موږ اي اي ډیولپ کړی دا او بدون د شک زمونږ اي اي ټریننګ ته ضرورت لري محال سره بخکیږي نور پلیټفارمونه لري هغه دا بندیزونه وروړي لیکن موږ نه لرو موږ په کار کوو موږ د نیوز پر اي اي ډیولپ کړی خپل ریکمنډیشن انجن هم جوړ کړی دی او زه پرون شپه هم تقریبا تر ډیر وخت پورې ناستم ریکمنډیشن انجن می چک کوم چې څنګه سره مخکې لاړ شو نو او زمونږ چې کوم اي اي دا کسټم موږ بلډ کړی دا ځکه چې متاسفانه په غربي اصطلاح باندې نیوډیټي فاشیزم دا د چې خزي فقط نپلز باندې وی او انډرویر اغوستي وي لیکن اسلام او زمون انسانیت د موږ ته نه خي نو موږ مجبور و چې لسر نه کینو او هغه کسان چې د اي اي کې ماستری او پی ایچ ډی لري زمون اي اي انجینر چې دی او نقابي خور دا د اماراتونو چې کینی او دا سیستم سره جوړ کی هغه باندې موږ 2 کال کار کړی اوکې کنجونی مثلا پکې راسي ډانس وکي مدني الکان راځي بدره دی وای دې سره بچ کوي زمون اب مدرسه نه ده دا به خلک زوازی کما زه غواړم سی وای واضح وای ستاسو به گزشته ان شاء الله تشکر کوم نه زه الحمدلله نه زما هدف دا ده چې زمون چې شرط وایم زه سعودي تلوم سعودي د شیخانو فامیلی زه ملمکړو ما ذکر نایک ملمکړو زه ملمکړو ذکر نایک او ګرانډ مفتی د سعودي وو په شمول د شیخ عبد الله وجيري وو دې ته ما ویلې زما په نظر باندې اکثر میوزیکونه حرام دي او ما اپ جوړ کړی چې الته به میوزیک وي د کې د اسلامي خیر او شر چیرته ده که زه میوزیک مکمل بندوم سوګه مت نه راځي کني بندوم او فکر نه کوي چې دلته خو بیا کیسه خراب اسوله بیا خو ته خلک به تاسو خو اسلام تړلای دی ته خو د دین دعوتګری یې تول اجازه ورکړي دې ته اوس راځم وس هغه مشوره د زما فتوا د علماء فتوا ده مشوره دا چې ته به کنټرول راولا خو مطلق بندیزي ټیکنالوژیکلی امپوسیبل ده پتوجي نو کچیرته موږ دی اپ کې وکولای شو چې غیر مسلم راشي او هغه ته اسلام اصلي سیرخ کار کو او په دې کې جاوید مرخیل کوم پنځ کې لګیایي زه فکر کوم خیر دغه ته جاوید مرخیل خو یوازینی هنرمند د افغانستان سي هر څو باندې حساب کولای شي مثال درکم کنه خیر دغه د فکر لګیایي او پنځ کې کچیرته غټ خیر کې موږ د هغه تشویش را سره نسته موږ وایي چې دغه کنزلماري سي په ټیک ټاک کې دالته شروع نسی دغه بد اراده سي دلته ویل کیږي البته ځکه تاسو خو مخنیوي نه سي کولای بیا استاد مثلا یو سړی راځي د چا توهین کوي کنزل کوي بد اراده وایي اي اي لرم زه اي اي لرم چې غواړم کنټرول کوم سیستم به جوړ کوم چې کنټرول کوم زه د قرار وروډي مو کتل قرار سره زه هر نوع فکری اختلافات درم لیکن هغه چې کوم موضوع وړاندې کړ چې هیڅ څوک په افغانستان جامع کې نن حاضر نه خپل لورم دلته وخلی او ځکه چې لور ته خلک کنزل کوي د دې باید موږ په ټکه کېدو او زه واقعا ودرولم دې موضوع چې دا خبره دوه کړه مطلب کا اپلیکیشن کې د خصوص پروا نه کوي چې شو کا د خصوص پروا نه کوي هغه وخت سره ګورو خیر ده ښه صحیح ده یو ورسته پښتنه د اپلیکیشن کې دا کوم گیفټینګ سکیږي فیصدي بیا تاسو تم راضي لکه ټیک ټاک کې سي فیصدي واخلو مارت سلفي سره فوټو لای تاسو شو استاد نه سلفي سره اخلو نه سلفي سره اخلو په ټیک ټاک باندې بنا اخلو البته به منی ترانسفر به وي څوک افغانستان ته پیسې لګي ټاپ اپ لګي کمیونیکیشن کې وي یو بل ته ټیک ټاک یو سړی کریټر دی ویډیو دا کوي هغه ته ایډورټایزمنت راځي هغه ته گیفت ورکړي هغه راځي د ټول شان کې وي لیکن ایتیکل ویلیوز مطابق مثال درکوم ټیک ټاک 80% داخلي موږ به لاسه داخلو یعنی موږ به زمون فوکس ریوینیو نه ده
چې شرط هم چې زمونږ د اپ دغه مصارفات هم پوره شي زه خوشحاله یم. همدا دلیل دی چې شرط ووایم ما ته سعودیان عربان هم داسې حاضر دي چې ملټي میلیون ډالر راکړي وایي د اپ د مخکې ویسه خو کنټرول به هغوی لاس کې لاړ شي او دا اوس هم ما زیاتره فیصدي خرڅه کړې ده چې اپ مخکې لاړ شي. لیکن دا مرکه به زه ځان سره په دې خاطر وساتم که احیانا سبا په اپ کې څه مشکلات راغل بیا به زه تاسو ته مخې ته کېږدم. ما دغه د موزیک خبره ځکه وکړه استاد چې تاسو یو څه وخت وړاندې په ده باندې خبره کړې وه چې موزیک حرام ده که حلال. که حرام ده تاسو ولې ځای ورکړی، که حلال ده ولې ورته اوس دلیل پیدا کوئ؟ نه دلیل نه پیدا کوم، اوس هم چې حرام دی. ما سر ته وویلې من کوشش کوو چې میوزیک منیمایز کړو لیکن دا امپاسبل دی. فکر نه کوئ چې افغانان به درته ووایي چې د موزیک ګټې ته ناست یې؟ نه دا خبره نه ده. ګوره زه خبره وکړم، اوس زه مثال درکړم چې زه خبرې کوم که نه او شاته میوزیک دی، دا ټیکنالوجیکلی امپاسبل دی چې میوزیک ختم کړم ستا خبرې پرېږدم. مدد چې وایم لیکن یو کار دخلته زه دا وایم او دا اصول زده کوي که رحمت الله نوروز یو کار کوي دا منم چې حلال شو. اسلام دی، زه به جاهل شوی یم لیکن اسلام دی. ډېره مننه. یوه ګیله د دې ولس درته مخې ته ږدم بیا به دوستان راواخلو. ما ځکه ځینې پوښتنې وکړلې چې دا د خلکو سره وې، زه فکر کوم چې هغه تشویشونه چې څه خلکو سره ول او ما درک کړي ول، ما ته کومنټونه سوي ول، ما ټول وړاندې کړل. که بیا هم زه یادونه کوم کوم ملګرو سره پوښتنې وي او ماني استاد مې پوښتنې نه یې کړي او تاسو سره دا پوښتنې هغه ملګري سي دلته په صحیح ډول غواړي پوښتنه وکړي 2 دقیقې زه ورته وخت ورکوم، 5-6 ملګري راخلم بیا کومنټونه هم خو کوم تاسو منشن کړئ چې هر څوک تاسو ته لازم ښکاري 5-6 ملګري سي یو به راخلم پوښتنه به کوي، خپله پوښتنه به خلاصه استاد به پوښتنه یاداښت کوي، هغه به ښکته شي بیا به جواب ورکړي. نه غواړم چې ډایلوګ سي. صحیح ده. دغه خلک ګیله دا لري چې کله د هندوستان او د پاکستان جنګ و تاسې راغلی او د پاکستان طرفدارۍ مو وکړه او نریندرا مودي باندې مو وویل چې تا کافر دی او دا مسلمانان دي. هلته مو ویډیو هم جوړه کړله او د پاکستان طرف مو ونیوه. کله چې افغانستان باندې جګړه سوله، پاکستان ورباندې تیری وکړه، ظلم یې وکړه، زموږ ملکي خلک کرکټران حتی ودونه یې بمبار کړل، ورپسې جګړه وسوله. تاسو یوازې دا نه چې طرفداري مو ونه کړله د خپل وطن تر څنګ یې ونه درېدلې بلکې تاسو راغلی وویل چې زه ناروغ وم. زه غواړم چې دغه خبره دې خلکو سره هغه چې جواب سي ورته. که څه هم ما تاسو یو پوسټ کتلی زه نه غواړم هغه باندې ما په یو لایف کې خبره کړې ده، تاسې خپله ووایي دا به ښه سي. جزاک الله خیره. افغانستان جامع کې یو مشکل دی که چاته خودم چې دی خدای او مشرک په سپېړې وایي خدای داد ته نه پوهېږي. زه په حیث یو افغان، په حیث یو مسلمان څنګه کولی شم د پاکستان فاسق نظام سپورټ کړم، د هغوی فاسق اردو سپورټ کړم یا د هغوی ظلم کوم چې زما د فامیل مقابل کې کړی دی، زما د ورونو مقابل کړی دی. که څوک هم دا فکر کوي چې دا اجازه به څوک ځان ته ورکړي هغه باید اول خپل ذهني علاج وکړي، د نه مخکې د باندې فکر وکړي، ځکه دا فکر کول غلط دی. دا ځکه وایم که یو سړی وایي زما ماشوم پیدا شوی ته دا فکر نه کوي چې دا نر ولادت ورکړی دی، ځکه غیر طبیعي ده. یو افغان یو مسلمان چې د فاسق نظام پاکستان سپورټ کوي دا یو غیر طبیعي موضوع ده، سړی باید د باندې حتی فکر ونه کړي. ما چې شی ویلي هغه ویډیو خلک کتلی هم شي. افغانان راغلي وو شین چیس کو او درې سلیبریټ کول، بعضې ځوانان چې جاهله وو چې پاکستان کې ښځې او ماشومان وژل شوي وو او داسې چې 2 ماشومان ښځې وژل شوي دي په دوی په راکټونو کې او راځئ دلته شین چای وڅښو. ما ویډیو جوړه کړه، دا جالب هم ده څنګه افغانان د یو مسلمان وژنې سپورټ کوي. زه د انسان وژنې په خلاف یم، که هغه هندو دی، پاکستانی دی، بنګالی دی، افغان دی، که هر څوک دی زه خلاف یم. او د اسلام ادرس نه راځم چې دا په ورځ د محشر کې یو غټه موضوع ده څوک دا ووایي او بیا ته راځي نریندر مودي یعنی یو مسلمان ماشوم. ګورئ خلک باید فرق وکړي د نظامي او همچنان اسټابلیشمنټ او د عوامو. زه په دې عقیده یم چې یو عام انسان که هغه بنګالی دی، که هغه امریکایي دی، که هغه اروپایي دی، که هغه فرانسوي دی، په حیث د مسلمان موږ سره مشکل نه لرو، لیکن د هغوی سیاستونو سره د هغوی نظامونو سره بدون شک موږ لرو، ځکه هغوی نه موږ زجر لیدلی دی. دا موضوع اوس راځو د افغانستان موضوع ته. او بل دا باید خلک هیر نه کړي چې زه وم چې ما د کلدارو بندیز کمپین په افغانستان کې شروع کړو، علمي مې تشریح کړو په 2019 کال کې او هغه نه بعد کلدارې اکثر ولایتونو کې بندې شوې. چې کله د افغانستان پاکستان جنگ شو زه هغه وخت کې افغانستان کې وم او په بمباري ورځم زما د ورونو ودونه زه په ودونو کې وم. ما په پنجشنبې په ورځ پوسټ کړی وو، ما پنجشنبې په ورځ پوسټ کړی. زه په دې ټول خلک خبر دي چې زه ټانسلز مشکل لرم، زه ټانسل مشکل لرم چې زه کله ګرد مې ووهي نو بیا شدیده تبه راباندې راسي ورځي.
ما غوښتل چې ویډیوګانې ډاکومنټري کوشش مې وکړو، خو متاسفانه هغه علمي بحث مې نشو کولی او کنزل ته تیار نه یم چې وروره کنزلې وکړو خبره ختمه. نو که افغانان دا تقاضا ما نه لري چې ته راشه صرف کنزلې وکړو نه نه، د خلکو تقاضا اصلا فکر کوم دا نه، د خلکو تقاضا دا وه چې باید راغلی وی، د ولس تر څنګ ولاړ وی، د پاکستان جګړه مو ناحقه بللې وی، هغه مو ظلم، لکه اوس چې دوی ویلې چې دا پوځ ظالم دی، دغه ډول د خلکو تمه وه. زه یو پوښتنه وکړم، که نه زه ته مثال درکړم. دا یو غیر طبیعي ده چې افغانان دا فکر کوي چې زه باید همیشه دوی ته خپل تذکیره تازه کړم. دا دونه 10 کاله خدمت مې کړی، کافي نه دی چې خلک وپېژني دا زموږ طرف ته ولاړ دی، دا یو ظالم په خلاف دی. یعنې دا زما په نظر ته باید همیشه د پلار ډي ان اے چک کړې چې دا زما پلار دی که نه دی. زما په هدف پوه نه شوې؟ زه ورسېدم، خو زه هیله کوم چې خلک ورسېږي. نه، خلک باید ورسېږي په دې. ما پوسټ کړی و، ما یو تخنیکي پوسټ کړی و، ما چې افغانانو ته د جمعې په ورځ د ملک د دفاع درس ورکوي او باید دا په جمعې په ورځ خطبه شي او د پاکستان فاسق نظام چې دا کار کوي د هغوی بعضې ملایانو کړی و، ولې موږ منشي شي او دا قوي خبره وه او دا یو علمي موضوع وه. نو که ته وایې چې وروره زه د فیسبوک او ټیک ټاک ګټې ته ناست نه یم چې زه ماته کوم هغه بعضې خلکو بس خپل شخصي ګټو دپاره کول چې څونه لایکس او ویوز جنریټ کړي چې کله الحمدلله صحت مې ښه شو، ځان مې پوه کړو. استاد یوه خبره به زه وکړم، زه وایم که ټولو ته دا خطاب وسي چې هغوی د فیسبوک ګټې یا د ټیک ټاک ګټې ته ناست دي که نه، ډېر خلک دلته د ملي احساس له مخې راغلي ول، په باندې به زه هم خفه شم ځکه زما ډېر همفکره ملګري په دې کې قوي مبارزه کړې ده. زه دې کې دا نه یم ټول دې ته ناست دي چې څوک دا فکر کوي چې ته باید یعنی فقط حل زه په حیث یو کس چې ما خل د علم تقاضا لري، زه باید یو علمي موضوع باندې بحث وکړم، علمي تشریح کړم او ما 15 لارې ورکړې څنګه پاکستان کې موږ آینده کې دفاع کولی شو. او اولین لاره دا اوس هم اواز کوم هغه د نجونو تعلیم خوشي کول دي، هغه د افغانستان کې د تعلیم زمینه مساعدول دي نر او ښځه ته. ځکه نن سبا جنگ د فیسبوک او د کنزول نه دی، دغه یو تیاره پاکستان افغانستان حقیقت دا دی یو تیاره راشي موږ شي کولی شو. موږ څومره ډرون لرو، څومره مزایلس لرو او دا وروره په سورې فلق او سورې ناس باندې نه جوړېږي. موږ به تعلیم کوو. اولین حل لاره دا ده چې افغانان باید سره یو ځای شي د نجونو تعلیم زمینه. ډېره مننه. ما دا پوښتنه ځکه وکړله تاسو چې کوم پوسټ کړی و ما ستاسو غیاب کې په هغه باندې بحث کړی و. تاسو مسلک مثلا تاسو کوم مسلک کې بلد یې، تاسو شاید هغه کې ډېر مهارت ولرئ، مګر ستا پوسټ چې کوم کار کړی و په ده باندې ما هارون ورور ته دا تشریح کړی و چې زه کله ته بیا تشریح کوم ډېر هغه چې حتی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وزارت ملګرو ملتونو ته شکایت وکړه او له هغې وروسته یې ایکس پاڼې ته شکایت وکړو ځکه ستاسې پوسټ نه وروسته همدغه پوسټ طلوع کړی وه، طلوع نه وروسته بیا د خلکو ورباندې عریضه وکړله، دا کیسه ډېره هغه شوه. نو مطلب هغلته زما توجه وه، خو زه دا پوښتنه مې ځکه کوله چې دا د خلکو تشویش ده او باید دا خلک ځواب ترلاسه کړي. زه په دې پوهېږم چې کوم ځای کې یعنې کوم ځای باید په چغ کې متوجه یې که نه کوم بټن باید ووهي، هغه بټن یې ما وهلی وې. اوکې ډېره مننه. استاد ستا که خوښه یي زه به یو 2 3 یا 4 نفره راخلمه چې هغه فقط تا نه که ما کومه پوښتنه نه یې کړې، البته تکراري پوښتنه د ملګري نه کې زه یوه هیله لرمه دا کومنټونه هم خوښې کوي 2 ملګري 3 ملګري اخلم، فقط را دې سي 2 دقیقې وخت لري کاملا یوه پوښتنه 2 پوښتنه لري پوښتنه دې وکړي هغه دې ښکته سي بیا بل ملګری راخلم 3 4 ملګري راخلم، بعد د هغې نه به استاد ورته پوښتنې لنډ جواب کړي. البته هغه پوښتنې چې په دې برنامه کې نه یې سوي تکراري پوښتنه نه یي نوې پوښتنه یي که نه، نو وخت به هم نه ضایع کوو. هغې نه وروسته بیا داسې یو څوک راخلمه چې تاسې ټول یې غواړئ په تمه یې یو 15-16 دقیقې 10 دقیقې به موږ مجلس وکړو، بیا به له خیره سره خدای پاماني وکړو. نو زه غواړم چې ملګري ووایي چې څوک زه راواخلم، زه به هغه پورې ته ریکویسټونه هم وګورم. ما بار بار کتل دلته خو ملګري ډېر دي، خو زه کوشش کوم چې هغه ملګري راواخلم چې په سوشل میډیا کې ډېر فعال دي او دوی غواړي همیشه نیوکې هم لري د هغوی کومې پوښتنې چې دي زه یې به راواخلم. که دلته کوم ملګري تاسې ما ته منشن کوئ ځکه چې ما ته کوم ملګري دي دا ټول نوي دي ما ته ښکاري.